क्या है? या मैदा है? मैदा है, कागज नहीं है। ها ده عندك الشيء الكودا اللي بشرمخ يقول لي ما هعرفش سجني سوري. ताता भी देखो दारी पे मख्ती नहीं मिले दे भाई तुम ला खबर के भाई वाह पखपला ना जोड़े पल शक्ल है पर वो पट सादे ले देता खुद पहचान दे बंगड़े बाचा हुआ है। انت دي بيجي دي तादी बंगड़ी के बाद तादी बंगड़ी वाह इधर को बयान चुआ है बयान राज़ वाह तो पल शक्ल है पखपला ना जोड़े खुद انت पहचान دي بيجي دي लो। ना ना नहीं كاس اللي جاي دي चुआरे के ना भाई बस खस्ता लूम दे वाह पल शक्ल है पे पखपला सिंगे لك الشكل اللي تسوي تقول كده ना भेजने का चुप शा زپیل شکل خای چې سکرین ریکارډینګ در نو کوم شیر کو نورو नूर बस खैर है जी هيبي ستي هوري بس بجنتني ما بلاقي فراش من بعد بارا بس بيا بودش انا ها تبو بده شنو تبو وين جود نايت تقدر تدخل نمبر عليك مخا كسر قبل واتساب نمبر ترى عليك مسينا بسمر عليك इनबॉक्स के का ना भाई بس يراوي لك ओके ओके डेरा मैंने जी शुक्रिया اوكي السلام عليكم सलाम good night ओके बाय गुड नाइट باي باي هنرجع من بعده على مرة زمان من غالبا جرمن انت على ما لاعبش انا نعم ولي شو بعرفها بكيك بين جرمن انت مزح मारा शोरमा रख के सिंगर जान करे कड़े जबना खुरमा इतने इतना सजा अगर मजे का हुआ ना मैं अपना शोरमा अलग से निकालूंगा मजे का ही मैं अंदर से मुर्गी निकालेगा तुम खा खा कर देखो हाँ ना ये कच्चा कच्चा सा है ना कच्चा है अंदर ना कोई फ्रूट ना अंदर कोई सलाद है ना अंदर कुछ डाला है लो पूरी को लो ये इसमें डाल दो ये हाँ ना अगर से वो बो बशेबी दची ये क्या कलाम है बाजी बाजी ये कैसे शोरमा है मतलब क्या करें अरे बाजी तो शाप ये तो ऐसा पेपर पेपर सा लगता है बाजी अरे बाजी ये कैसे शोरमा है बाजी शापर है या शोरमा है वो बाजी ये शोरमा है बाजी da così travada बाजी से ना खुरमा मैंने सोचा होगा दुबई की चीजें इतनी प्यारी होंगी जब आया हूँ ये हाल है बाजी में नहीं खाती
دې نه خو چې ما زهر کړی ګناه د رزق په څوک داسې نه وي ښه شرمه د الله شکر وباسه چې نه خدای ته سیټ کړي خدا خبرې مه کوه ګناه ده ना अंदर सलाद है ना अंदर मायोनीज है ना अंदर टमाटर केचप है ना चटनी कुछ भी नहीं ګناه ده ښه رزق خلک داسې نه وي دې رزق بس موږ کوم چې در په در ګرځو واو سعید thank you واو مینه‌وال ماته شعر راولیږئ مینه‌وال ماته منظرې راولیږئ सारा का लेकर टेस्ट मेरा مینه‌وال ماته منظرې راولیږئ السلام علیکم وعلیکم السلام ګل چاهت څنګه چل دی خیر طبیعت هم ښه دی خیر دی جی ټیک ټاک تاسو ښه الحمدلله ستاسو دعاګانې دا دوبۍ ته راځي او ترکي ته نه راځي دا ولې نو بس ان شاء الله راځم به ترکي ته به هم راځم ټول ملکونه باندې به ګرځم نو ته به هله راځې چې موږ جرمني ته لاړ شو بیا به ته ترکي ته راشي بیا به موږ تا ته خو اسیا چې ته جرمني ته نو ټینشن نو پرابلم پیسې ډېرې دي هر څه ډېر تیر دي عیش پکار دی عیش الله دې عزت وکړه الله دې عزت وکړه الله دې د نور هم درکړي امين موږ خوشحالېږو جی نو بس دغه ته به راشم که نه جرمني ته به راشم زما لپاره خو څه مسله نشته موږ خو الله پاک داسې خلک پیدا کړي یو چې یو د پښتنو سره زموږ عزت قدر نشته نور په ټوله دنیا کې زموږ قدر عزت دی نو هغه مړه بس داسې هغه خلک دي چې موږ او بې پلاره دي چې دا شی عزت نه کوي نو موږ خو د دوی عزت ته خو ناست نه یو خاصه لکه یو خبره کوم که نه لکه زه ټول پښتانه نه یادوم پښتانه ماشاءالله ته پښتو سیمه خپلې طریقې سره خبرې کوي ستا تربیت به ښه شوی ستا پیدایش به ښه شوی ستا پرورش به ښه شوی خو لکه اکثر چې هم څوک کنځلې کوي نه لکه دا د پښتانه خلک دي ذلیله که نه دا سپک خلک دي سپک دي که نه هغه سپک خلک دي بالکل عزت او ذلت د الله په لاس کې دی دا عزت چې ورکوي هغه الله ورکوي نو بس دوی خو به دغه باندې سوځي که نه لکه اوس که زه هر څنګه یم خو ما کې یو ټیلنټ شته ما کې سنس شته زه دنیا ته څه ښودی شم دوی خو نه څوک لایق کوي نه یې څوک فالو کوي تھینک یو کوین اور دوی کې لکه دوی کې هېڅ هم نشته چې دنیا ته وښایي که موږ ښیو که نه نو لکه هغه دوی برداشت کولی نه شي چې ګلچاهت ولې دومره فالورز دی د ګلچاهت ولې دومره سپورټ دی ګلچاهت ولې یو خپه په پاکستان کې ده بله په دوبۍ کې ده زه په هر څه باندې پوهېږم خو لکه زما کار څه دی چې زه له دوی سره لکه دا بحث کوم که نه ولا خبره داسې ده اکثر یو کس به ماته ویل چې دا کس وګوره دومره اوچت لاړو دا غلط سړی دی او په غلط کارونو باندې دا دي واغه دي نو دا څنګه مخکې لاړو ما ویل الله کیدی شي دې کې به یو خوالې لیدلی چې دومره یې مخکې بوتلی دی پوه شوې نو کم سړی چې بل ته لاس نیسي چې ګوته نیسي څلور ګوتې یې ځان لري یو ګوتې بل هغه لري دا سوچ هغې نه کوي پوه شوې که زه غلط کار کوم کار څه کوم زما قبر دی زه به الله له جواب ورکوم زه به الله ته ودرېږم د چا ما سره څه کار دی نه بڑا بس تا خلک خپله درنه او د بل سپکه خپله درنه او د بل سپکه د الله کار دی الله پاک ورکړه د څوک تور پیدا کړي لکه نور به ډېر دې خبره کې به زه ډیپ نه ځم تھینک یو کوین زه دا خبره به وکړم چې الله پاک تور پیدا کړي دی الله پاک سپین پیدا کړي دی الله پاک مطلب زناور پیدا کړي دي دا د الله پاک کار دی الله پاک خوښه ده چې څوک څنګه پیدا کړي دي او بیا د الله پاک دا خوښه ده چې چا د عزت ورکوي چا د ذلت ورکوي که نه نو بس دا زموږ د پښتنو فطرت دی چې د دوی په ذهنونو کې صرف چې کوم دی نفرت دی د انسان دپاره بالکل ګینې زه تاسو سره نږدې پاتې کېږم تقریبا 3 کیلومتره 2 کیلومتره فاصله کې ډېر مې ویل چې ځم به چانس به نه میلاوېدو بس بیا اخره کې داسې وشو چې بیا دې خوا راغلم بس زموږ هم په ورسګ روډ باندې اوسېږو تقریبا ډېر وخت شو
بول زمون گاونډي اکثر به ما مرګره ته راځي چې دوی کړه ململ شو حال اصل کې حال د چانس ملاوي دو بس نه کېدو بس بیا دی خو راغم اوس مې چې وکړه لایف راغلی مول صبر وکړه چې زمون کال بوالي وکنه نه ولې نه زه په نمبر باندې ټول ته زکال کوم خو بس چا نصیب خو هغه ته کالو کوم تاسو زمال ته خو هغه ونه شو ملاقات نه شو مول راځي چې ته په کال باندې ټرای وکړو مول امید نشته چې به زما کال به واخلي جی ولې نه ضرور ربا خبرې کوم په نمبر الله دې عزت وکړه اوس هم جوړې دوبه کې بس بیا به میاش دوه میاشتې ساري بیا به زه واپس پیښور ته نه اوس زما مطلب زما څنګه نشته چې زه واپس پاکستان ته لاړ شم زه وایم چې زما زړه تنګېږي چې زه مطلب نور ملکونو ته مطلب زه ویزټ کوم کنه پاکستان کې خو تاسو لپاره بس لکه خوند مزه نشته مرال ته بس هلته هر سړی کنده وي هر سړی یو بل ته کنده وي هلته هغې خلک ځکه مخکې نه ځي قسم به خدای تا الله وایي چې ته یو انسان مخکې هغه ښه کړه چې زه تا ښه کړم هغې وایي نه پیله زه ښه شم نو هغه خو داسې نه شي کېدی که نه نو ته بل انسان ښه کړه چې الله تا ښه کړي نو په دې وجه باندې به زه اوس داسې کومه چې زه به ځمه کېدای شي چې تایلنډ ته ورشم په یو ټکټ باندې زه 3 ویزټ یو کړم که نه نو ښه نو بس چکرې به مو وخم او لږ ټریول هیستري به هم لږ به جوړوم که نه نو مطلب زه خو پاکستان کا هر څنګه ده که خلک خراب دي خو ملک ښه ملک دی نو ډېر زبردست ملک دی پاکستان زمونږ مور ده نو چې بچې هر څومره وګرځي خو واپس راځي د خپل مور غېږې له نو زه دا نه وایم چې مطلب زه بل ملک ته لاړه شم نو زه به هلته پاتې کېږم پاکستان به زه پرېږدم نه زه به ټوله دنیا کې به ګرځم واپس به خپل پاکستان ته به راځم دا خبره خدا زه خو پاکستان هغه نه ویم ځکه چې زه په خپل ورکوټې رالوی شوم دا د هر څه مې هلته وشو اوس تقریبا 7 میاشتې کېږي دې غاړه راغم هغه